زما نوم محمد جاوید دی. موږ د میانو کار کوو. مخامخ سمندر نه تازه مئی راځي دلته چې هغه د سحر یې او ماښام یې دلته راځي. بالکل فریش مئی دلته ملوي. سمندر یو قدرتي مئی دی کې یو ذایقه او د فارم چې کوم مئی هغه خو دیو په خپل لاس باندې خوراک ورواچوي نو هغې کې ذایقې کې او دې کې فرق دی. دې کې کانټم بیچ کې یو وي هیرا مشکا دندیا سرمئی جنګه شو لبسټر شو کیکړه شو سکویټ ورته وایي میا هغه هم دلته ملاویږي. خلک یې خوري ایکسپورټ کېږي بهر هم ځي. هر ځای کې په کراچۍ کې تا ته مئی ملاویږي خو چې کوم کماڼۍ کې ملاویږي هغه بالکل فریش وي. مایا موږ په مختلف طریقو پخو. یو د سکرو والا هغه ته ګریل ویل کیږي، یو د په فرای کې پیسونه، او دریم چې د هغه موږ فش کړه دي لکه بونلس لشي تیو باسو. په دې درې طریقو سره موږ پخو. دین علاوه موږ سجینګا دي نو ډیر چې کوم موږ مشهور مایا دي هغه په سکرو باندې پخېږي او هغه ته ګریل فش ویل کیږي او دا غي نه بعد چې د بونلس کړه دا ډیر پخېږي. خلک چې دلته چې ډیر راځي اکثریت د هغې د سکرو میا چې د باربیکیو ګریل هغه خوښوي. یو خو میا تازه وي، بل ګیرا کې په خپل مخامخ خوښوي او د هغې په مخ کې هم میا کټ کېږي او بیا مساله کو د هغې په مخ کې پوخ کړي. دلته چونکې کیماړی ده، کیماړی سره سمندر لګاږي بندرګاه ده، د دغه څخه دوی تازه میان نیوي او تازه میان راځي او تازه د سمندر هغه خوراکونه وي چې هغه کې جینګا وي او د لوبسټر شان وي او د کیکړه شان سوپ وي. نو دا د بیماری لپاره هم شوي او ماشاءالله د دوی ذایقه د کیماړي سی فود والا هغه هم شده او موږ دلته ګیدرینګ چې دی هغه ماحول هم ډیر زبردست دی او موږ خپل ملمانه هم اکثر او بیشتر دلته راولو او خپل دوستان یاران هم چې کله غونډه کوو نو دلته راولو. موږ دغه ځای ډیر ښه ټایم سپینډ کوو او ډیر ښه انجوای کوو.